دوه غریب ملګري د کار موندلو په لټون په یو اوږده سفر روان وو. دوی د لارې په اوږدو کې په خپلو منځونو کې د نیکمرغۍ او بدمرغۍ په اړه خبرې کولې. یو ملګري بل ته وویل چې که چیرې د الدین څراغ په لاس راشي، زه به ترې دومره جایداد، شتمني او پیسې وغواړم چې زما د نسلونو لپاره بس وي. بل ملګري ورته وویل چې که د الدین څراغ مې پیدا کړ نو له پیري څخه به د ټولې دنیا د پاچاهۍ غوښتنه کوم، په حرم کې به مې د دنیا د ټولو قومونو ښایسته تازه نجونې راټولې کړې وي. د شرابونو او کبابونو کمی به نه وي او پاتې عمر به ټول په عیش او عشرت کې تیروم. دوی په همدې خبرو کې وو چې ناڅاپه یې په خپله مخه کې د الدین یو پخوانی جادویي څراغ پیدا کړ. دوی څراغ په خپلو لاسونو کې وسولاوه. په دې سره له څراغ څخه یو پیری راووت او د دواړو ملګرو ته درې دانې جادویي هګۍ ورکړې او ورته ویل کله مو چې د څه شي خواهش وکړ هګۍ ماته کړه او غوښتنه دې ووایه نو سمدستي به دې غوښتنه پوره شي. دواړو سړیو هګۍ واخیستې او په خپله مخه روان شول. 6 میاشتې وروسته دواړه ملګري له یو بل سره بیا مخامخ شول. په دې وخت کې یو ډیر شتمن شوی و او بل هماغسې غریب پاتې و. شتمن شوي ملګري له غریب پاتې شوي ملګري وپوښتل چې ولې دومره غریب یې؟ ستا د پاچاهۍ خوبونه څه شول؟ هورې او شرابونه او کبابونه دې څه شول؟ تا په جادویي هګیو باندې څه وکړل؟ هګۍ دې څه کړې؟ غریب سړي خپله کیسه داسې پیل کړه: کله چې له تا نه بیل شوم یوه هګۍ مې له لاسه ولوېده او ماته شوه. زما له خولې وتل چې غین راکې لاړ. له دې سره له هرې خوا غینونه را روان شول. نو سمدستي مې بله هګۍ ماته کړه او ومې ویل چې غینونه دې لاړ شي. شتمن ملګري ترې وپوښتل دریمه هګۍ دې څه کړه؟ غریب ځواب ورکړ: خپل غین مې پرې بیرته راوغوښت.